چې زما رنځور لالی پرې نه رغېږي، ملا ستا کیسې د نور او نار به څه کړم. هدیره د مړو ډکه ترېنه ښه ده، هدیره د مړو ډکه ترېنه ښه ده، د جاهلو بې غیرتو خار به څه کړم. د پروګرام په دې برخه کې د ښاغلي نور اکبر مامون څخه هیله کیږي چې سټیج ته راشي او د ښاغلي حفیظ الله تراب په پار تاسو ته یو لنډه پیژندنه وړاندې کړي. ښاغلی نور اکبر مامون. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو درنو میلمنو، فرهنګي شخصیتونو او د ادب مینوالو ته له زړه له کومه ښه راغلاست وایم. په ځانګړې توګه خپله مننه څرګندوم د افغانانو کلتوري ټولنه کولن میشنیش له مشرتابه څخه چې د دې ډول درنې ارزښتمنې او معنوي غونډې جوړېدو زمینه برابره کړې. دا غونډه نه یوازې زموږ د کلتور نمانځنه ده، بلکې د فکر، ژبې او هنري ارزښتونو د ساتنې یو ښکلی ګام هم ګڼل کیږي. حفیظ الله تراب د مرزا حبیب الله زوی او د مرزا نور رحمان لمسی دی. نوموړی د کونړ ولایت د پشد د سیمې اوسېدونکی او په 1922 کال کې د مرزایانو په علمپاله کورنۍ کې زیږېدلی. په قوم مومن دی چې نیکونه یې پیړۍ مخکې د علم او لیک لوست لړۍ د کونړ، لغمان او نورو نږدو سیمو اوسېدونکو ته جاري ساتلې. د هغه نیکه مرزا نور رحمان د ویښ زلمیانو نهضت یو انقلابي غړی و. حفیظ الله تراب په ننګرهار کې د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي څخه په 2000 کال کې په لومړي درجه فارغ شوی. د هغه ګڼې سیاسي او داستاني لیکنې د ګڼې افغاني خپرونو نه چاپ شوي دي. نوموړی د ډالۍ مجلې مسؤل مدیر او د ابرار موسسې فرهنګي مسؤل او د ګندهارا، الفت او نورو مجلو کتن پلاوی پاتې شوی دی. سربیره پر دې په نړیوالو موسسو کې دندې ترسره کړي. حفیظ الله تراب په پښتو ژبه ځینې اثار لیکلي چې ډېره برخه یې لنډې کیسې او د کتابونو نومونه یې دا دي: ورکه، د فرښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، طلایي مرغان، رومانټیک منیجر، ژوندي مړي، اوښکې او ریالست جاسوس. د ډرامو 2 کتابونه یې پریوتې څېرې او پړانګ پر ځای نومیږي. بل کتاب یې د ویاړلي ژوند نومیږي او د کونړ ستوري 2 نور اثار دي چې د هغه ناول په دې وروستیو کې چاپ شوی او د ډېر ځوانانو نه هم استقبال ورته شوی. د ناول نوم یې دی هغه به څوک و. د شاعري چاپ شوي ټولګه یې پر ګلاب د مرغلرې نومیږي. هغه یو شمېر اثار له دري او انګلیسي ژبو هم ژباړلي چې نومونه یې پر ټولنې ولاړه بیا رغونه، چېرته ساپو نه وي، د افغانستان پخوانۍ او اوسنۍ پولې او د کمپیوټر اساسات، رښتیني اتلان یې جیبي کتاب دی. د کتابونو چاپ نه پرته ګڼې تلویزیوني ډرامې، سریالونه لیکلي او جوړ کړي چې ځینې مشهور نومونه یې دا دي: محلونه، څپې، په خدای وسپاره، پریوتې څېرې، زنځیرونه، دنیا، پښتانه، محاکمه، سلام، د ګلاجان مدوري، د پاڼ پر غاړه او شک، او اوس یې د لنډ کیسو یو ټولګه چاپ کړي چې دیوالونه خبرې کوي. دا د لندن په ښار کې د خپرندوی ټولنې له لوري به په انګلیسي ژبه چاپیږي. حفیظ الله تراب په دې ورځو کې د هېواد مشهور او هنرمند ارواښاد استاد رحیم غمزده پر هنر باندې د کتاب په لیکلو بوخت دی. تراب په داستاني هنر کې د اطلاعات او کلتور وزارت او نړیوالو موسسو نه لومړۍ درجه جایزه هم ګټلې او نوموړي تراب صاحب د ننګرهار د سولې اتلولۍ ایوارډ هم ورکول شوی دی. موږ د تراب صاحب د خدمتونو څخه نړۍ مننه کوو. نړۍ مننه د نور اکبر مامون څخه.